یا الله توبه الله توبه الله تا ته مې توبه نه پوهېږم حیران یم چې خدای پاکه دا به اخر کېږي څه حوالدار صاحب خیر خو دی دا څه توبې وباسې اقبال کې بیا څه ناروا راغلي دي څه جاندادا ناروا نه د ناروا نه زیات ناروا دي واه دا لا څنګه خبره ده چېرته منګکانو د انسانانو ته وایي خوړلې ده څه یاره جاندادا څه ساده سړی څه خبرې که نه 100 کیلو توړه چې ده که نه په 3,000 روپۍ شوه په 3,000 نه یاره د اخبار مسې دروغ لیکي پرون نابله ورځ ما په 2,500 اخیستې ده نو صرف اوړه خو نه دي که نه هر شی د اور په بیه شو دا لا بله ناروا ولې اور په بیه خرڅېږي څه مړه دا غټه خېټه دې نیولې ده یو خو په خبره نه پوهېږې مازغه دې نشته مازغه یاره حوالدار صاحب ته مسې ناروا خبره کې مطلب مې دا دی چې د هر شیز نرخونه چې دی که نه د اسمان سره خبرې کوي اسمان سره نرخونه به اسمان سره څنګه خبرې کوي اسمان ته لار د خطو نشته لیلا مجنون پاشوکۍ ختلي ونه و دا غټ سټ دې ورک شه ته لږ راشه ما سره دلته کښېنه ګوره جانداده زما د خبرې مطلب دا دی که نه چې دوکانداران هر یو شیز ګران خرڅوي د هر چا خپله خوښه ده چې په چا څه سودا خرڅه که او څنګه خرڅه که تپوس کول ولی نشته شیر ناپرسان دی ناپرسان حوالدار صاحب مونږ څه دپاره پکار دی چې مونږ یې تپوس وکړو و ساده سړیا چې ته به کله پوهېږې دا زموږ د محکمې کار نه دی دې لپاره خپله محکمه شته دی که نه هغه بیا تپوس کوي حوالدار صاحب که دغه محکمو سم کار کو نو مونږ ته به روډونه ولې بندېدل حوالدار صاحب دا والا ګرمه پراټه او 2 کپه بوړه کې 50 نه ولې جیپوریا دې پراټې نه یې څه جوړ کړي دي دا دومره وړه پراټه حوالدار صاحب پرې شکر وباسه چې په دې پیسو ته دا پراټه ملاویږي ته لږ بار وځه چې د ریټ نه خبر شي چې د سیره څو پخېږي جیپوریا تا ته د سموسې عمره دا پراټه کابلی ډوډۍ ښکاري حوالدار صاحب ته خپل 150 روپو ته ګورې او دې ګرانۍ ته نه ګورې سیپوریا دومره ګرانیم نه ده څومره چې تاسو د خلکو نه سرمنې وکاږئ حوالدار صاحب سرمن څه خلک یې په پسه چاړه باندې الار کړل جانداد خان دا پراټه د خاورو نه پخېږي د وړو نه پخېږي د وړو نه او د وړو د نرخ نه خبرې او غوړي لا د اسمان سره خبرې کوي او که د سلنډر نرخ مې ورته وویلو که نه په ایمان بېهوشه به شي سیپوریا منم چې هر څه ګران دي خو تاسو ته بل رنګ راني جوړه کړې ده جانداد خانه ارې سا سره چې وړه خورو دا په کم قیمت موږ وړه خورو واه واه سړی خو راته شاعر شو یاره جانداده زه خو یم چې اچا او پراټه بیا نه خورو یار ځکه چې په یو پراټه زما کار نه کېږي او د 2 پراټو وس مې نشته حوالدار صاحب چې تاسو چې یو پراټې نه خورئ نو بیا به موږ څه خورو سیپوریا که دا کوم زما مشوره مني که نه زه یم دا خوراک دې پرېږدي مړه نه به بیمارېږي نه به صحت خرابېږي او نه به پریشاني وي مسلې به ورته ني هغه څنګه حوالدار صاحب بس ټک پټک به مري که نه امن خو به مونږ په خپله راغلو چې مونږ په خپله امن را نه ولو نو ګرانه ده الله دې زموږ ملک پاکستان ته نورم خیر پېښ کړي سره د اسلامي ملکونو آمین هلا څوک یې د خیره راووایه سچو تیسمار خان خبرې کوم ولې زه درته څه ښکارم خفیه صاحب جی السلام علیکم جی څنګه دی ښې طبیعت دې ښه دی جی ښه د څه شي ښه نو ته څنګه پیې چې تا ته پته قدرې نشته دی چې یاره څوک ما سره خبرې کوي ښه میډم خبرې کوي نو تاسې وایه که نه سړیه بلکل بلکل جی ورکه غله میډم ته فون ورکړئ جی سلام علیکم میډم جی سلام علیکم څنګه دی جی بچیان ښه دي جی
ښه جي ښه معافي غواړم جي تاسو ښه یې جي نو بس جي بس دا ظالمان خو چې ګوتو له نه راځي که نه جي دا چې ګوتو له مونږ له راشي دی به ټیک ټاکي بلکل میډم بلکل تاسو هر وخت راتلی شئ ټوپک راواخلئ نه جي بس خوله مې په دې ټوپکه مخته شوې ده ګنې ټوپک وي د سور نم زیات بدي شي ولې به یې رالم په مخ هم ښه جي او بلکل میډم بلکل چې تاسو راتلی شئ السلام علیکم چې څه وایي میډم یالله میرزا لږ زبا حافظ له راشه کمرې له زر راشه څو ځل مې منې کړی چې ګوره دا خپله که په ارام واخه په ارام واخه نو تعدي کومه کنه جی تاسو راته وایئ چې زر راشه به منډه راشه نو ولې خیر خو دی جی ستا په سر خو د ټولې تاړې غم دی که نه خو خبرې زما په سر ټوپک دی او ما ته پته ده که نه چې ستا په سر خو د ټولې تاړې غم دی او زه خو دلته خوشی ناست یم کاوه او تورو له ناست یم نه جی نه زما مطلب دا خو نه دی چې تاسو هسې بېسه دلته ناست یئ که نه زه خو دا ویل غواړم چې ته به ولې راغوښتی یم جي د تاڼې مشره په خبره باندې ځان پوه کا د دې تاڼې صفای کور غواړو ټول سټاپ ته ووایه چې ګوډ ګوډ د تاڼې صفا کي او چې کم ځای کې څه ګن پروت وي یا څه ډډ ډېرې د دې کاغذونو پروت وي هغه سیټ کوي ګوره او په خپله هم ورسره یې شه ځکه چې ستا خو ټولې تاڼې دا چې کوم غم دی هم ستا په سر دی بل ټکی دې نشته سرجي خیر خو دی که نه څوک افسران را روان دي که څه نه نو تاسو به د افسرانو په راتګ باندې د تاڼې صفای کوئ ماړه لږ انصاف نه کار والی صفای خو نفس ایمان دی هر وخت تاڼه صفا ساتئ کور صفا ساتئ کوڅه صفا ساتئ بلکې زړه صفا ساتئ زما د خبرې مطلب دا دی چې خپل ټرن آوټ برابر کړه نورو سنترانو ته مو ووایه چې ټرن آوټ برابر کړي او د تاڼې صفای وکړي په وخت باندې ګوره ګنې بیا یې نه تا ته خو پته ده چې ټوپک راواخلم او که نه ولې نه جي ولې نه دا خو زمونږ کار دی جي او تاسو حکم کوئ نور څه خدمت شته ولې چې زما یو کار خو نه دی که نه جي پوره تاڼې غم راته په سر پروت دی جي نو خو او که نه د تاڼې غم خواره سبا به میډم تاڼې ته راځي چې هر څه ګوره صفای ګوره بیا زما د غوسې نه خبرې ښه مطلب دا شو چې میډم را روانه ده ستاسو کور ودانه میډم دلته را روانه ده مبارک شه جي ماشاءالله ماشاءالله هی په خوله کې دې غاښونه مات شه چې بد ښکاري څه کې اوس هغه راپسې دلته هم راولي میډم درته یادوم ایسي صاحب راځي دلته تاڼې ته راځي ته ولې په ځان لکه بوج راغلی او په یو خبر نه پوهېږې راواخلم ټوپک کوي بېغمه شه سرجي بېغمه شه خو دا نه راته ووایې چې د چای او ډوډۍ غم به ورته کول غواړي دي د چایو او د بیکرۍ غم وله هم وکړه ګوره سرجي معافي که چای او بیکرۍ دپاره که نه کې نقد یم او ولې چې ما خو یو کال نه دي که نه جي پوره تاڼې غم راته په سر پروت دی صاحب او که نه تا خو په خپل جیب داسې مار لړم کېنولی دی چې لاس دې نه ورځي ټک درکوي یقین وکړئ سرجي پرون مې پیسې ګلجي نه قرض واخیستې ولې چې زما یو کار خو نه دی که نه تاسو ته پته ده چې پوره بیکري مې په سر ده مطلب مې دا دی پوره تاڼې غم رانه په سر دی جي بس اوس دا غمونه پرېږده ته څه انتظام وکړه خیر دی زه چې تنخواه والم نو پیسې به درله درکړم خو زما هدایت ټولو ته ورسوه چې سچو صاحب دا ویلي دي صحیح شو ځه زه مور د نظر شه زه ډېر ښه وی جي جي دا خپلې ولې ونه واله خاطي اوس به ووایم جي ما ډېر بد ښکاري خپې والو سره زه همداسې ښه ښکاري خدای راوستې اوس به تاسو وضعیت خبرې کو ګینې سسپینډ کوم دی نه رښتیا ما سره د زال غم دی چېرته زه زال له کارو نه ګورم
نه زه حیران په دې وم چې سړی مې ونیو او نمبر تا جوړ شي امداد ګوره تاسو دلته ناست یې او خپله ګپونه لګوئ او ښه خبره چې زما یو کار خو نه دی که نه پوره تاڼې غم راله په سر دی او تاسو بلکل بېغمه ناست یې مورر صاحب زما یو کار نه وي کله ستا بېګارونه کله رسچو بېګارونه او کله چالان او کله شهادتونه مړه تا ته ګوره او چاپې ته دې ګوره ته خپله خېټه نسې ګرځولی او چاپو ته به څنګه منډې وایي هغو پسې مرزا صاحب زما په سر ډېر کارونه دي جاندادیا شرمېږم نه چې د میرزا صاحب پیښې کې خو دی دې نه کې چې دا ګستاخي وکړم مرزا صاحب کاو بس کې نه زه کاوې ماوې نه څکمه زما یو کار خو نه دی که نه دلته اوزګار خو نه یم پوره تاڼې غم راله په سر پروت دی الله دې خیر کی خیر خو دې کنه میرزا صاحب او خیر دی میډم را روانه ده زه خو یم داسې وکړې ټوله نفرې را جمع کړې او دا تاڼې ګوټ ګوټ صفا کړې او پوه شو که نه خپلې وردینې دا ښکلې ښکلې استري کړې ښه تاسو دلته ناستې کپونه لګوئ زما یو کار خو نه دی پوره تاڼې غم راله په سر پروت دی عجیبه خلک یې تاسو کاوې او چې میرزا صاحب د چا میډم را روانه د خیره اوهو رنګ دې روک شه هغه اسسټنټ کمیشنر صاحب نه ده هغه یادوم هغه را روانه ده اسې میرزا صاحب نو دلته څه کوي مرزا صاحب موږ نه ورسره تپوسونه کوي څه نه تپوسونه نه کوي دلته تاسو سره به تصویرونه وباسي ولې چې ډېر ښکلي دا مشاهدې مو نیولې دي که نه عجیبه خبره ده کارونه نه کوي او تپوسونه کوي چې کله به راځي او څه به وایي او څه به کوي آخر میه کنه بھجیه د تیری کھاله پھسیه میرزا صاحب دا تصویرونه را سره وري وباسي ها دا بوټانو ته خو دې وګوره مړه دا بوټان ښه مزدار پالش کې پوه شئ او ښه مزدار ښکلې وردیانو کې راشئ ښه صفا سوتره میرزا صاحب ولې موږ سره تصویرونه وکاږي څه ایس ایچ او صاحب سره ملاقات کوي او بله خبره ده چې د تاڼې ګوټ صفا کوي او دا خپل ټرن آوټ هم برابر کوي پوه شوئ میرزا صاحب اسې د خپل ټرن آوټ طریقه دي څه دې وایي میرزا صاحب ستاسو د حکم تعمیل به کېږي تعمیل به کېږي آفرین شه تاسو دلته ناست اوسئ تعمیلونه کوئ او زه درنه لاړم ولې چې زما یو کار خو نه دی که نه پوره تاڼې غم راله په سر دی شا به چیس کې او بیا راځئ ښه او چې ورته ووایم چې پرېږده دا بېعزتي دې هېره شوه کار وکړه په تاڼه کې کار حواله شوی دی ته چېرته ونښتې په دې خو بېعزت هم شوې خو نه پوهېږې ولې نه وړم سکون خو نه یم ته خو زما د زړه ستنه نه رښتیا غندلې او که نه غندلو ساس دې ډېر خوښي صابونه دې خوړلي دي ټیک شو بلکل چینجي غوړي اوړه نر بچی ټوله تنخوا دې را لګوې زه مړې زه خپل کار کوم سرجي ویښ یم او ته خو نه یم والله ګپ خو خوند کړی دی اورې که سرجي هلته نه اطلاع راغله چې میډم خپل دفتر نه راووته او دې خوا را روانه ده نو زه څه وکړم یو کار خو مې نه دی که نه پوره تاڼې غم راله په سر پروت دی یوازې زه او غمونه ډېر بس چپ شکي صاحب راته کې که نور څه به مې دوکه شاه به خپل شتاب ته وایي چې تیار شي او زه یې خفه مه کوئ څه چل دی سر میډم راله سر او عاطف خان هم سره دی یاره یو خو د عاطفونه منې کېږي بس عاطف به او عاطف چې را روان زه شا به خپل شتاب برابر کړئ ځئ ورشئ شابه سرجي زه ورځم چې روز ځم خو زه خو د قدر باندې ماتم دوکه مړه یا الله خدای په خیر راولي پروردګار وای دا خو راغو شو راځئ میډم راځئ علیکم جی په خیر راغی کینې کنه جی تاسو خپل ځای نه زه کېناستو ته نه یم راغلی زه خو وایم میډم ناسته به وایي ټوپک راواخله ټوپک راواخله وټ ډو یو مین څه دپاره نه جی تاسو ته چېرته ویم جی خو عاطف خان ته راته وایي چې ته څنګه راغلی یې ایس ایچ او صاحب تاسو ته خو پته ده که نه چې زه هم د اخبار دپاره مواد ګورم ما ویل چې ناست به وایې که نه کورسۍ خو مو صفا کړي نه ضرورت نشته خو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو بیا ټوپک ولې راخلئ میډم دا د ایس ایچ او صاحب تکیه کلام دی اوه ګډ ایس ایچ او صاحب آی نیډ یور هیلپ
بالکل جی زه تابعدار یم هر وخت جی سره د ټوپکه جی تاسو خالي اډر کوئ سر SHO صاحब دا د DC صاحب حکم دی چې د ګرانۍ او ذخیراندوزو خلاف اپریشن وکړي او د ګران فروش گرفتار کړي. مونږ فوډ کنټرولر ته هم لیټر کړی دی. میډم جی ستاسو خبره په سر سترګو خو کوم دغه خبره تاسو لږ افسرانو ته رسولې وې نو ډېره به ښه وې جي موږ به ټوپک ته لاس کولې نه نیاب دا واخلې د DPO صاحب نه مې اپروول راغستی ده. میډم دا اپریشن به کله کوي چې موږ دله کورج درکو ځکه چې زمام د اخبار دپاره مواد پکار دي. ته به ما ته دا ووایه که نه چې په دې کې ستا څه کار شته ستا پکې سویمه ده ما مشمېره در ګډې ما مړه ټوپک را باندې ولې راخلې ها ګورې SHO صاحب ماله اخبار له مواد پکار دي که نه چې دا اپریشن چا کړی دی چې دا په اخبار کې چاپ شي نو ولس ته به هم پتو لګي چې آخر دا ګران فروشان نیولې چا دي نو ستاسو به هم پې پوزیشن جوړ شي. ویری ګډ همدغه زموږ اغراض او مقاصد دي چې دا ګرانۍ د پیریان واپس بوتل کې بند کړو. میډم ولې تاسو پیریان بوتل کې بندولی شئ څه SHO صاحب د میډم مطلب دی چې د ګراني کابو کول غواړي. پوه شوم که نه نو بس داسې چټي زه پوه یم ته ما ولې پوهې که نه ټوپک را واخلم. اوکې مازدیګر تاسو خپله نفري تیاره کړئ. میډم جی تاسو بالکل بېغمه شئ مونږ ټول به په یو ځای ټوپک راخلو د خیره سره. میډم تاسو ما دپاره د چاو بندوبست نه رښتیا ما تاسو دپاره میډم د چاو بندوبست کړی دی. نو تھینکس د چای ضرورت نشته زما نور هم کارونه دي. الله پامان الله امان جی الله مال شه جی چې دا کوم عطر یې لګولي وې زه خو یې لیونی کړم. مرزا صاحب یو خبره مې کوله او ډېره خوږه خبره ده. مړه ستا د خولې ته ګوره او دا خوږې خبرې ته دې ګوره مړه زه سوزګار خو نه یم که نه زما خو دومره ډېر کارونه دي ګوره پوره تاڼې غم راته په سر پروت دی. شابه خبره کوه دا وګوره دا دې رم نه خطا کو یار شابه خبره کوه. مرزا صاحب میډم خو لاړه چې یو ته ایسار هم نه شوه. یره جانداره په جون کې دې په لومبي ځل خوږه خبره وکړه. ستا مطلب دا چې دا بسکټ دا سموسې دا چای دا پیکوړې دا به مونږ خورو که نه؟ ولې وای دا څه د لامده خوړ خیرات دی څه مرزا صاحب په دې به څه کوې هسې به خراب شي. ځوانانو تاسو به داسې وکړئ چې تاسو به لاړ شئ هلته هر څه به راغونډ کړئ او ماله به یې راوړئ. زه به دا یو سمه او دا SHO صاحب په میز به یې کېږدم ولې چې دا څومره مال چې مونږ راوړی دا بسکټ دا سموسې او دا شیزونه دا مو په قرض راوړي دي او بل نه مو خبر کړمه او آیا داسې به وکړو چې خپله کې به پیسې راغونډې کړو او چې دا څومره خرچه شوې ده که نه چې دا ورکړو. مرزا صاحب ما خو هسې ګپ لګولو ما له خو چوي بکري ښه نه ده. مرزا صاحب زما خو روژه ده بېګا مې پېشمني هم کړې دی. وخېټه دا اوس دې چې کاوس کله امې خو په یاره څکلې وه او په یاره روژه نه ماتېږي. غلی شه پرېږده دا خبرې ما له یوه خبره را یاده شوه. څه خبره دې یاده شوه؟ SHO صاحب راته وی چې دا چای بسکټ او دا بیکري هر څه تاسو وخورئ او وڅکئ. ښه مرزا صاحب څه خیال دی؟ نو راځي چې ورځو پې که نه؟ وای امداد ګله دا خو اوس وی چې ما له بیکري او دا چای مې دا سموسې ښې نه دي او ولې غټ خېټې تا خو وی چې زما روژه ده او ولې ملا صاحب بانګ وویسه. مرزا صاحب ما خو هسې ګپ لګولو تاسو په ګپ هم نه پوهېږئ. مرزا صاحب دا خو څه فرضي روژه نه وه بیا مې ونیسمه. راځئ چې ورځو جي. ښه صبر وکړئ زه مخکې کېږم تاسو راپسې راځئ. وایه
څه چل دی ما ویل ډېر وږی شوی یم. دلته به د خوراک څه میلاو نه شي ها اوږې شوې او ډېر زیات. ته دا لوږې د زور نه لا نه خبر. دغه خلکو نه تپوس وکړه چې کوم خلک دوه ورځې روټۍ پسې حیراني او هغه هم ستاسې غوندې د خلکو د لاسه. ما هېڅ نه دی کړي، زه خو بېګناه یم. او چې څوک هم د دې تورو سیخونو شاته شي نو بیا هم دغه ترانې وایي چې زه بېګناه یم او ما هېڅ هم نه دي کړی، ما پرېږدی. زه خو ستاسو کسانو هسې راوستی. او مونږ د ټوله هسې راوستي یو. غلی کښېنه، د پیسو په چکر کې تاسو نه دا تور سیخونه هیري او آخرت هم. ما سره دکان کې ځای نه و، ما مال په ګودام کې ایښی و. دا فیصله به اوس عدالت کوي چې تا مال په ګودام کې ایښی و او که پټ کړی دی و. ای خبره وره ایس ایچ او صاحب دا راته ووایه چې د اوسه پورې څومره ظهیراندوز او ګران فروش گرفتار کړي، ځکه چې زما هم د اخبار دپاره مواد پکار دي که نه. راشه اوس دې پلار ته مونږ وایي څوک ګرفتار کړي دي. ستا پکې ستایمه ده چې مونږ څوک ګرفتار کړي دي، که نه ټوپک را واخلم. ګوره ایس ایچ او صاحب دا ستا کاروایي ده او چې زه یې دله په اخبار کې د یو ښایسته سرخۍ سره راولمه ستا به هم پې پوزیشن لږ ښه شي، او بل دا چې زما هم د اخبار دپاره مواد پکار دي. نو خو اتو صاحب داسې وایه که نه زوروره ما مو څو ځل مې درته ویلي دي چې بس که که نه دا راته ووایه چې څو کسان دې حوالات کې بند کړي. نو بس ټول کسان مې بند کړل جي. خان جي ما یو عرض کولو جي. ستا عرض مړ ته معلوم دی که نه ارزو زه خو دې پېژنم که نه. اوس به بیا وایه چې دا ټولې تاڼې غم زما په سر دی. خان جي ستاسو خبره خو بلکل ټیک ده جي، خو دا راته ووایي چې دا کم کسان مو چې راوستي که نه مونږ نو دو باندې کم اف آی آر کټ کومه، مطلب مې دا دی چې کومه دفعه پې ولګومه جي. یاره وایم زړه خو مې وایي که نه اته پو چې دا ټوپک نن هم ده پسې راواخلم چې ده ته دومره یعنې عقل د نشته، پته ورته نشته چې ما نه تپوس کوي چې څه وکړمه. دا ټولې تاڼې غم یې چې په سر دی دا غم څه کوي بیا. خان جي بلکل پوه یم، پته ده راته، او خو تاسو خبرې که نه جي زما یو کار خو نه دی که نه، پوره تاڼې غم رانه په سر دی او بس هیر شو رانه. ایس ایچ او صاحب خیر د انسان کمزوری دی، ګوره تاسو ورته یو ځل بیا ووایه زه به یې اورم او ځان سره به یې نوټ هم کم، ځکه چې زما هم د اخبار دپاره مواد پکار دي که نه. که اخبار له مواد ګورې او که ځان له کتاب ګورې، که رښتیا را باندې وی دا میرزا ګوټی نه دی، د نه ګوره خپلې خبرې نه هېرېږي، د خپلې دغه خبرې ترې نه هېرېږي، دا هغې له وړي، خو چې کله د تاڼې کار راشي صحیح نو دی وایي ټوله تاڼه زما په سر ده جي. او که نه جي رښتیا وایم که نه جي ټولې تاڼې غم رانه په سر ده جي. لرې ماړه داسې کار وکړه قلم نه رښتیا ټوپک ته قلم راوړو ویم ته ټوپک نه رښتیا قلم را واخله زه درته ویم او ته یې لیکه ځوانه. ښه جي وایه خان جي. په دې خبره ځان پوه کړه کې ټوپک در پسې رالم. دا کسان چې کوم دي که نه مونږ چې نیولي دي دا ګوره په فوډ اکټ کې ګرفتار دي، ځان پوه کړه. ښه جي بلکل ټیک ده جي. چې چا سره نرخنامه نه وي که نه په هغې باندې 3/6 ایکټ کې پرچه کټ که ځان پوه کړه ګینې بیا ما ټوپک ته مه مجبوروه چې څوک په ګران فروشۍ کې گرفتار دي په هغې کې 3/7 ولګوه ځان پوه کړه. زه به تر کومه تا پوهیومه که نه ټوپک ته لاس کړم. خان جي ستاسو خبره بلکل ټیک ده، خو دا راته وایي چې دکې چې کوم ملاوټیان دي که نه نو هغوی په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ ویم درته که نه ویم صبر وکړه که نه کوم چې په ملاوټ کې ګیر دي که نه 6/23 دفعه ده هغې لاندې ګیر که مکمل ګیر که چې دی ګیر شي هله به دی نه سړي جوړ شي. د خدای راستي چې د عوام سپین کو تباه و برباد کو دوی دکاندارانو د ځان نه نن به یو چیز حکومت ګران کړی نه وي ده به ذخیره اندوز کړی او تا ته به وایي دا دی نو ته خو مجبوره ته به یې وړې ګیر یې که ښې ګیر که. بلکل ټیک ده جي. د دې تاڼې د غم د لږ کته کېده او زر تر زره دی چالان که دی باندې چې څه اکټ دفعې مې درته وښیل هغې لاندې ګیر که ګینې یو ساعت به تېر نه اطفو اوس به ورپسې دنیا را روانه. ته څوک یې؟ سلام علیکم ایس ایچ او صاحب
د تره زامن ترونه او بیا وایي د بره د ټلیفون دی لږ موبایل خو راکه زموږ ورسره لږ دغه دی نو ګوره د خدای خاطر وکئ د خدای خاطر وکئ ای خلکو تا ته هم ویم قلمون ته هم ګوره قلم لاندې راوله پوه شوې که نه او بس داسې وکړه چې زر تر زره مې د غم نه خلاص که ګیرې اوس به راپسې ټلیفون وشي یا به څوک راشي او بیا به همدغه خلک بار ګرځي او پرې ته به ته وایي چې ایسچو صاحب څنګه دې ګیر کړی به زه بار ګرځم همدغه زمونږ شکست دی چې مونږ کار نه کوو مرزا صاحب د دې گرفتار شوي کسانو یو لیست ما ته هم راکړه ځکه چې زما هم د اخبار دپاره مواد پکار دي که نه ودې بالکل تم خپل مواد پوره کړه او تم خپل کارکردګي وښیه او ګوره ایمان سره هر څه ولیکه ګوره نور خو پوهې که نه ټیک ده صاحب ما بار به خپه ووایه بار وباسه په ګوړه خدای دې د خپې نه خلاص مه که ایسچو صاحب ماشاءالله تاسو خو ډېر زیات قابل ما خو وی که اتب صاحب تا مخکې څه ویل مخکې م وایه که نه 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 ایسچو صاحب هسې مې خوله خطا شوه ګوره اتفو ځان پوه که لوډ کورس ما کړی دی انټرمیډ ما کړی دی اپر کورس ما کړی دی څه رنګوټ خو نه یم چې رنګوټ یم ځان پوه که مړه په دې خبره جی ملک صاحب وایه که نه څنګه مو راپېښه وکړه ما نه مو ټلیفون کړی وی زه به خپله درغلی وی جي مرزا صاحب تاڼه او تاسې خو زموږ خپل کورونه دي نو کله نه کله خو راتله پکار دی که نه تاسو خاصې مجرې ته نه راځئ ملک صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ده خو تاسو خو خبره یې که نه چې زما یو کار خو نه دی که نه زما خو بله کارونه په سر پراته دي نو تاسو حکم کوئ نو څه خدمت کولی شم ستاسو نو تاسو څه کار دپاره راغلي وی مرزا صاحب زما د مارکیټ ته دی یو دکاندار په ګرانۍ کې راوستی دی هغه خو ډېر نیک انسان دی 5 وخته لمونځ کوي خو زما په خیال چې تاسو د بل چا په شک کې راوستی دی ملک صاحب دا کاروایی د ډي سي صاحب په حکم شوې ده موږ پکې هېڅ هم نشو کولی جي بس دا خبره پرېږده زه ورپسې په خپله راغلی یم زما کس دا حالت را بار کا چې ځان سره یې بوځم ملک صاحب دغه کسانو باندې پرچه کټ شوې ده او زموږ اختیار اوس نشته که نه چې موږ یې تا سره پرېږدو یاره څه 302 خو نه راکړې چې تاسو ما سره نه پرېږدئ ملک صاحب خیر بشي ایس ایچ او صاحب ناست دی هغه سره خبره وکړئ تاسو ایس ایچ او صاحب ته لږ ووایه زه ورسره ملاوېږم ډېره ښه ده جی السلام علیکم جی ایس ایچ او صاحب ملک صاحب راغلی دی د بر کړي زما دکان کې څه کم مان ګودام کې ولې ما سره 125 بوي چې دی بس وګورم کې زینب زما سره سره لای مال زیات او زکه ترقی کړي ها هلکه تاسو کې راجا څوک دی جی زمان دی راجا زی راجا ته یو او ښه دا وړه تا په ګدامونو کې پټ کړي دی دې دپاره چې زبرکه میاشت را روانه ده او زیاتې پیسې به پرې وګټم نه خانجي ما سره دکان کې ځای کم ځکه مې مال ګودام ته یوړو په دکان کې ځای کم و پوره نوم دې وایه بختروان راجا جی د پلار د څه نوم دی سید رحمان دا راته وایه چې د کوم کلي مرشکو ډېرې برچم او څومره وخت نه دکان کې 15 کاله وشو جي نه تا ته دا پته شته که نه چې ذخیره اندوزي څومره سخت ګناه ده منم بالکل منم خو خانجي دا کار لږ سم کوي که نه صبر وکړه یو بله دفعه در پسې اچوم چې په پته دې پوه کړم دا راته وایه چې ځوانه ستا څه نوم دی او څه کې راوستی ارجی ما سره ګدام کې لغوه د چینی و ښه یقینا چې ستا هم په دکان کې ځای نه و ځکه دې په ګدام کې ایښي وو او جی څه وکړم دکان مې ډېر ورکوټی دی نو خامخا به مې ګدام کې چینی کېښو ایښي دي نو پټ کړي دي وو ذخیره کړي دي وو او دا راته وایه چې دا کوم ځای جی د پوخ پل او نوم دې څه دی پرویز خان د پلار دې څه نوم دی جی ګلزاده او څومره وخت نه دکان کې جی د 12 کالو نه دا معلومات په دنه عدالت کوي چې تاسو په ګدام کې مال ایښی او که پټ کړی هم و ښه ګلجي خانه وایه که نه چې
څه خوند درکړی دی که ناسې پیشون وایي نه خوند خو به خپل دی خو نن که اتمتای جمدی وی نو هغه به هم درته سلوټ کړی پوه نه شوم په دې اتمتای لکه پهله ځل مې تا نه چېرته چای وڅښل یا ګوره جي هر وخت سړی په چای وڅښل هم بد ښکاري کوي بس دا د چې څښلو نه تمه ښه ده نه دا تمو نه څکله تمو څه ته وایي څکه زه یو ملت چې خفه نه شي ګوره زړه ته سلا نه وایي السلام علیکم سر جی تابعدار سر تصویرونه والا جی حکم کوي سر جی ښه کارډونه والا سکول نه جی نه الله ګواه دی جی ما خو نه دی نیولی او که نورو تانیدارانو نیولی نو څه ویل نه شم سر جی زه معلومات کوم بیا تاسو ته ویم سر جی 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 ایس ایچ او صاحب پریشانه شوې د چا ټلیفون و خیر خو دی که نه ګلجي ډي اس پي صاحب ډي ایس پي صاحب څه وي یاره یو خو مې تاسو کې دا کار نه دی خوښ چې د هر څه تپوس به کوئ څه ویل او څه ویل ایس ایچ او صاحب کمال خبره کوي اوس یې به مونږ څه وباسې مونږ هم د کله مزدوران یو که نه زموږ هم ډیوټي ده یاره دا څه په لیونو مې سر دی د سلوټ څوک داسې کوي لکه تا چوکو که نه ټوپک را واخلم خانجي ملک صاحب راغلی تاسو سره ملاقات کول غواړي نو د بادګولې درد در باندې راشه که خدای دې راولي نو تا به ورته ویلي و چې سچو صاحب نشته که نه خانجي هغه ته مرزا صاحب ویل چې سچو صاحب په تاڼه کې موجود دی دا زړه خو مې وایي چې مرزا پسې ورشم همده پسې ټوپک را واخلم دا وکړه راوله ښه جي ودرېږه جي بس منډې ته تیار یې دا راته ووایه چې تا څوک تصویرونه والا د سکول کارډونه والا خو چا نه دی راغوستی سرجي د چوکۍ انچارج راوستی دی یو تن دا وکړه راوله شاب ښه جي ایس ایچ او صاحب نن خو د مېلمانه ډېر زیات را روان دي ویم که خدای مې ته اخلاص کړي سره ستا خبرې دا د دویمو پیالې لاس کې او په ځان نه پوهېږي ټیک شو بس شاباش څه دي سرجي ملک صاحب راغلی دی السلام علیکم خیر ملک صاحب بخیر بخیر راځه کښېنه نه دلته نه هلته السلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه ستا خپل څنګه څه شو سکتی د الله پاک ډېر لوی کرم دی احسانات دي چې ورته ونه نور خیریت دی مهرباني مهرباني ایسوچو صاحب دا قانون د ډېر سخت کړی نه دی دلته خو خوی دی که نه ملک صاحب ګوره قانون د بدو خلکو د پاره سختي سخت ځان پوه کا خو ملک صاحب ته راته ډېر ښه سړی ښکارې که ملک صاحب خیر خو دی که نه څنګه به راپېښه کړې ده خیر چېرته دی ګلجي صاحب زما د مارکیټ نه سړی روچت کړی دی هم په هغه پسې راغلی یم ملک صاحب تا نه یو تپوس کوم که نه تا چېرې د هغوی نه تپوس کړی چې دوی دا نرخونه د خپلې خوښې لګوي نن یو نرخي سبا بل نرخي ها نو یوازې دی خو نه دی که نه ایسوچو صاحب په ټول ملک هم دغه کیسه روانه ده مونږ ته پکار دي چې هر یو مظلوم سره مونږ څنګ په څنګ ولاړ یو نو چې کم سړی لکه ماحول خرابوي جرمونه کوي نو مونږ ته پکار دي پولیس سره بیا څنګ په څنګ ولاړ یو نو ما خو درته خبره خلاصه کړه که نه چې یوازې دی خو نه دی که نه ملک صاحب ستا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده ته ښه وې خو یو داسې یو څو کسانو ته پکې سزا میلو شي که نه نو دی به ته عبرت واخلي ټوپک را واخله لکه نو زه اوس واپس لاړ شم او هغه هم یوازې نه نه یوازې به ولې ځې ملک صاحب خپل کس دې ځان سره بوځه په مچلکه خو ګوره سبا به یې عدالت ته پیش کوو بیا چې ګوره راولې یاد سره اوس دغسې وکړه خو چې لکه سترګې مې اوچتې شي و سترګې دې اوچتې دي د خیره ښه اوچتې سترګې ګرځه ګودامچېله ورشه او په مچلکه خپل عکس بوځه ډېره مهرباني ډېره مهرباني سوچي صاحب ډېره دا بس صحیح شو السلام علیکم ملک صاحب الله پامان الله پامان الله پامان په مخم خجي په مخم خا ګلجي اوس دې باره کې خو څه ولیکه که نه د قلم مزدوره مونږ خپل کار ته څوک پرېږدي چې مونږ ملزم ونیسو یا دننه تورو تمبو ته واستو ته وایه که نه اوس ایس ایچ او صاحب خبره دا ده الله خو ګوري که نه خپله ډیوټي په ایماندارۍ کوي
وګوره هر سړي سره جی جان کوي خوش اخلاقي کوي نو زه به ولې نه لیکم د قلم مزدور سه غو نه یم دا وګوره ما کې دنه مې سړی پټ کړ چې او رښتیا به همدا چوکه دی چې دی لاس ته ونجسمولو سړی چې راځي لږ په تمیز خو سلوټ کوي که نه ته بار وخت درس کوې بس خجي څه چل السلام علیکم مسټر جوزف سیده ودرېږه لکه سرجي دا چوکۍ انچارج راوستی دا ملزم دا هغه ملزم دی جي چې د سکول هغه ماشومانو له یو کارت په 300 روپۍ جوړوي ښه لکه تا زما په علاقه کې خپل راج قایم کړی دی امداد ګله مړه ده پسې خو دا ټوپک راواخله یاره جي زه خو اسکول ته لاړم اسکول کې مې د استاد سره خبرې وشوې ما چې زه د اسکول کارډونه جوړوم هغوی راته چې په 100 به جوړ کړي ما یاره د ماشومانو کارډونه دي که ډېر وي نو په 100 روپۍ دانه به والا جوړ کړم یا لکه دا خو د لیکلو کیسه ده بیا څه چلو شو کلمي صاحب ته لږ په ارام کښېنه ته ښه پوهېږې که زه پوهېږم ښه لکه ته ما ته دا ووایه چې دا د 100 کارت 300 ته څنګه ورسېدو یاره جي هیډ ماسټر صاحب خو ټول استادان خپل دفتر ته راوغوستل او دی ورته ووایي چې 50 روپۍ ته راغونډې کړي د ماشومانو نه چې د اسکول کارډونه ولا جوړ کړو ښه لکه د شنو نه 50 روپۍ جوړې شوې ها ټوپک راواخله نه که نه جي استادان چې کله خپل کلاسونو ته لاړل نو وړو ته ووایي چې 100 روپۍ د کوره راوړئ کارډونه دله جوړو د اسکول وړاندې خبره کوه کې د ټوپک در پسې راخلم ګوره نه که نه جي کله چې ماشومان خپلو کورونو ته لاړل نو بیا میندو ته وی چې 200 روپۍ راکړه چې په اسکول کې راله کارډونه جوړوي اوس یې خوند وکړو ښه نو بیا نو بیا دا جي کله چې د وړو پلاران کورونو ته رالل نو کور کې ورته خپلو تور زرو وی چې 300 روپۍ راکړه وړو له کارډونه جوړوي یاره ما چې دا ستا څومره خبرې واورېدې که نه زلمیه نو په دې نتیجه راورسېدم چې ته بلکل بېګناه یې ایسیچو صاحب بیا ما دپاره څه حکم دی بس ته ورشه مهرباني وکړه میرزا صاحب ته وایه چې دا ده نه ټول لیکل وکړي او بیا دې ده ته وایي چې ځه خجي ښه نه نو تا چې د دوکان د ګودام ته دا د وړو بورۍ شفټ کولې نو څه دپاره دې کولې خو ذخیره اندوزي دې کوله که نه نو تا ته پته نه وه چې ذخیره اندوزي حضور صلی الله علیه وسلم ځان مې ته قربان شه څه فرمایلی دي چې چا ذخیره اندوزي وکړه جهنم به یې ځای وي نو ته د دې دنیا د لږو پیسو دپاره مال حال دپاره جهنم خوښې اور کې به پراته یې اور کې ظالمانو د غریب سړي هغه د خولې نوړی م واخېسته نو خدای به تاسو پرېږدي نه به م پرېږدي سزا به درکوي په دې دنیا کې هم په آخرت کې خو تاسو آخرت څه پېژنئ خالي په خوله وایي چې آخرت دا دې څه ښه کار کړی دی ختلی وې چې زما دوکان کې ځای نو مړه ګودام کې مې وړه کېښوې ته داسې ښه سړی مړه لږ شرم په کار دی حیا په کاره ده د الله نه یره په کاره ده د الله په عذاب به واوړئ بیا به څه کوو مونږه او د چینو خله چینی دې پټه کړې ده ځکه چې روژه مبارکه را روان ده که نه رمضان مبارک را روان دی د لوټ میاشته تاسو لوټ کوي خلک لوټ کوي غریبانان به یو ګوډ شربت دی جوړوي په دې چینو که نه نور وس خو به یې نه نو هغه چینی دې هم ترېنه پټه که ذخیره اندوزه څه به وکړې ځان به د غریبانانو په ازار واړې تباه برباد به شي پاک رمضان میاشته را روانه ده د روژو د پاک نبی صلی الله علیه وسلم احکامات باندې عمل وکړئ چې بچ شئ ښه په دې پیسو به څه وکړئ چې دا ذخیره اندوزي تاسو وکئ یا ګراني مې جوړه کړې ده بچو ته به یې وړئ که نه په هغې خو به تاسو هم خوراک کوئ یو لقمه دی چې یو لقمه حرامه دی تیره که نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان مې تیزار شه
نو څلوېښت ورځې به ستاسو منځونه او دعا نه قبلېږي نو د دې پیسو دپاره چې دا پاتې ده بل ته به پاتې تاسو خو نه پاتې کېږئ موږ ټول به مرو سوچ وکئ فکر وکئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احکاماتو باندې ځان پوه کوي که نه تر کومه به موږ داسې یو د یو بل به اورو او عمل به پرې نه کوو قرآن مجید کې هر څه شته که نه راغلي دي د خدای خاطر وکئ بس توبه وباسئ منې شئ ګوره بیا به خپېمانه یئ په دې دنیا به مخ توري او په آخرت به مخ توري په سرو لمبو کې به پراته یئ دې بچو دپاره دې دغه دپاره حرام مه کوئ سم شئ بس دی که نه 2 गज़ पुश ستاسو به کفنی وہی جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 गज़ کفن کا ټکړه تیرا لباس ہوگا نو د خدای خاطر وکئ توبه وباسئ دا زما د مخې نه لرې که نور مې ورته طبیعت خرابېږي الله دې ورته پوهه وکړي دې ټولو ته ځئ ای خلکو بس د خدای روی ومنئ او د دې ګرانۍ نه او ذخیرې اندوزۍ نه توبه وباسئ مه کوئ دا کار اورېدلي هم نه دي وی سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے